السلام علیکم زم بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه د طریقې پذیرو ملکونو لوټ شوی رقم پکار دی چې واپس کړی شي. وزیر اعظم عمران خان. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مومندو کې د 2 سړکونو او 1 اسپیټال افتتاح وکړه. بهر ملکی دفاعي اتشیانو د کنټرول لاین دوره وکړه. وفاقي وزیر شیخ رشید وی چې ما خو د آرمي چیف سره تش د ملاقاتونو خبره کړې ده، که ټیپ شوي ټلیفون کالونه مې را وویسته نو قیامت به راشي. اپوزیشن لیډر شهباز شریف په های کورټ کې د پیشۍ په موقع باندې د میډیا سره خبرې اترې وکړې. مسلم لیگ نون صوبایي صدر انجینیر امیر مقام ویلي دي چې زما په شمول د مسلم لیګي قیادت سره لګیا دی ظلم کیږي. په بارات کې د 11 هندوانو د قتل خلاف د لانګ مارچ شرکا په ګردواره کې خبرې اترې کوي. وایي چې په بلوچستان کې د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی. په لندن کې د 400 د 2 ماشومانو جوړوا خویندو د سرونو کامیاب اپریشن وشو، وطن ته واپس راورسېدې. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ته د زهرو پارسل لیږونکې زنانه اخرکار ګرفتاره کړی شوه. په کمبوډیا کې یو سماجي تنظیم یو مګې ته د ماینونو په کامیاب تلاش باندې ګولډ میډل ورکړ. او اوس د دې خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د ترقی پذیرو ملکونو د لوټ شوی رقم پکار ده چې واپس کړی شي. په بهر ملکونو کې مقیم پاکستانیانو سرمایه‌کارۍ او ترسیلي زر ته به هر قسم سهولتونه ورکولی کیږي. د په دې لړ کې ضروري هدایات جاری کړه. د لاهور میټرو په نوې معاهده باندې د اطمینان اظهار وکړ. دا خبرې د اقوام متحده د پینل مباحثې ته په ویډیو لینک خطاب کې کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مومندو کې د 104 کیلومترو 2 شاهراګانو او د تحصیل اسپیټال منګټ په باقاعده توګه باندې افتتاح وکړه. بلې خواته وزیر اعلی محمود خان د برطانیې د هائی کمشنر سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې په 2 طرفه تعلقاتو باندې خبرې اترې وشوې. غیر ملکی دفاعي اتشیانو
د کنټرول لاین دوره وکړه. دوی د بھارت د طرف نه بلا اشتعال د کنټرول لاین د خلاف ورزو او د مسلسل فایرنګ جایزه واخیسته. وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي دي چې ما خو تش د آرمي چیف سره د سیاستدانانو د ملاقاتونو راز ښکاره کړی دی. که چېرته مې ټیپ شوي ټلیفون کالونه را ویستل نو بیا خو به قیامت راشي. ده زیاته کړې ده چې چا ویلي دي چې د آرمي چیف سره د محمد زبیر د 40 کالو نه تعلق دی. دی خو د 30 کالو نه هم آرمي چیف نه پیژني. وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان په شیرګړ کې په جامع مسجد اډه کې نصب شوي د سولر سیسټم په باقاعده توګه باندې افتتاح وکړه. دا په دې موقع باندې د مازدیګر په وخت مازدګزارو ته وینا هم وکړه. په دې موقع باندې د جامع مسجد خطیب مولانا سلمان د سره و. د اپوزیشن لیډر او د مسلم لیگ نون مرکزی صدر شهباز شریف په های کورټ کې د پیشۍ په موقع باندې د میډیا سره خبرې اترې وکړې. د په دې موقع باندې په حکومت باندې بد ټکونه وکړه. د وی چې مسلم لیګیانو سره لګیا دی ظلم کیږي او نیب د انتقامي کاروایانو دپاره استعمالولی شي. مسلم لیگ نون صوبایي صدر انجینیر امیر مقام په های کورټ کې د شهباز شریف د پیشۍ په موقع باندې میډیا ته ووي چې زما په شمول د مسلم لیګي قیادت سره لګیا دی ظلم کیږي. د زیاته کړې ده چې د وړو د چینو ډیزلو غله او د ملک لوټ کوونکي لګیا دي مزې کوي. په بھارت کې د 11 هندوانو د قتل خلاف د لانګ مارچ شرکا په ننکانه شریف کې په ګوردواره کې اظهار خیال کوي. دی په دې موقع باندې په بھارت کې د 11 هندوانو د قتل د واقعې په سختو الفاظو کې غندنه وکړه. د چارسدې د 2 جوړو خویندو د سرونو د جدا کېدو کامیاب اپریشن په لندن کې کړی شوی دی. دا دواړه خویندې واپس خپل وطن ته را رسولی شوي دي. وایي چې د دې دواړو خویندو حالت اوس بالکل بهتر دی او دواړه صحتمند کېدو طرف ته روانې دي. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ دا چې کومې زنانه د زهرو پارسل لیږلی اخر کار هغه په کینیډا کې ګرفتار کړی شوه. د دې نه په باقاعده توګه باندې د تپوس سلسله شروع شوې ده چې دا خبره معلومه کړی شي چې دې دا حرکت څنګه او ولې کړی دی. په کمبوډیا کې یوه غټې بګې ته د ماینونو د کامیاب تالاش په عوض کې ګولډ میډل ورکړی شوی دی. وایي چې دې بګې تر اوسه پورې 10 بارودي سورنګونه او 28 چلیدونکي بمونه تلاش کړي دي. د اطلاعاتو مطابق د کمبوډیا یو فلاحي تنظیم DSA تر اوسه پورې 10 زناورو ته په دې لړ کې ایوارډونه ورکړي دي. د مسلم لیگ یوت وینګ ضلع مردان صدر ثاقب علي خان د جلاله په پړاو کې د امن کرکټ تورنمنټ په فائنل میچ کې مشر میلمه و. د په دې موقع باندې په خپل لاس باندې لوبغاړو ته انعامونه ایوارډونه او ټرافیانې ورکړې. د په دې موقع باندې د عمران شهید ویلفیر ټرست د طرف نه د تورنمنټ ارګنایزینګ کمیټې ته د 10,000 روپو عطیه هم ورکړه. د اطلاعاتو مطابق په بلوچستان کې د پولیو یو نوی کیس ریکارډ شوی دی. د پولیو د دې نوي مریض سره د پولیو د مریضانو شمیره 100 ته ورسېده. د کاټلنګ په علاقه کې په موټرسایکل باندې تلونکي د پولیس اهلکار سلیمان نامعلومه ګاډي ووهه شدید زخمی شو. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېدو. زخمی اسپتال ته ورساو خو په اسپتال کې ډاکټرانو د دې خبرې تصدیق وکړ چې د حق رسېدلی دی.
د بخشالي د میلې نه د ګوجرو ګړۍ سوداګر په یو لوډر کې ګوجرو ګړۍ ته واپس روان و چې په لار کې دغه لوډر د حادثې ښکار شو. 7 کسان پکې شدید زخمیان شو. په اطلاع ملاوېدو باندې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده. دغه زخمیان یې هسپتال ته ورسول. سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټن ګوته کړئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.